امان الله یم د ګلبهار سینټر څخه. اول د یو چا وای فای کارول څنګه دي چې د هغه ځای مشر یا مسؤل خبر نه وي؟ غلا ده، اجازه نه لري. چې اجازه نه وي استعمالول یې ناجایز دي، غلا ده. ځکه دا خو باقاعده خریداري کیږي، په بازار کې رانیول کیږي، پیسې په ورکول کیږي. خیر دا ځان ته مسله ده چې دا یو ډیجیټلي پیسې دي، یا دا نن سبا په دنیا کې بیخي دغه د کاغذه پیسې او د اوسپنې پیسې استعمالیږي نه، ټولې سوداوې په دې ډیجیټلي پیسو باندې دي. نو سبا به ته د یو چا د اکاونټ څخه خپل اکاونټ ته پیسې راواړې، وایي دا غلا نه ده، دا خو نو خو دا وای فای کې باقاعده چې تی استعمالوې دا پیسې استعمالوې. په دې وای فای کې دا 1000 2000 3000 1500 افغانۍ جمع کړي دي. ته چې استعمال کړې د ډیټا دی استعمال کړل، دا غلا ده. نو د ده بې اجازې استعمالول نه دي جایز. دوهم، زه د یو وزارت محافظ یم، ما ته یې دولتي سیمې کارټونه راکړي دي او زه د بل وزارت څخه نور دولتي سیمې کارټونه اخلم، دا څنګه دي؟ که چیرې هغه په دې باندې، یعنی هغه وزارت والا په دې باندې خبر وي چې ته یعنی قانونا تا ته د اجازه وي، بیا یې اخیستلی سي. مثلا د هغه وزارت والا یې هر رسمي کس ته ورکوي. ما په خبره ښه ځان پوه کړه، یو وزارت ته سیمې کارټونه راغلي دي، هغه سیمې کارټونه هر رسمي کس ته ورکوي چې خالي په حکومت کې رسمي، ته اخیستلی سي. او که دا سیمې کارټونه یوازې د هغه وزارت تر رسمي خلکو پورې محدود وي او ته په بل وزارت کې یې، د دې وزارت هغې په پټه باندې اخلي، بیا دا دوکه ده، نه ده جایز. الله پاک دې وکړي چې زما په خبره پوه سوی یې.